د ګیلمن د میرمنې تازه ترین بیان هغې مکمل تفصیل شریک کړی. خاموشي ماته کړې ده، د هغې خبرې تاسو سره شریکوم. دوستانو، ګیلمن چې هغه څو ورځې وړاندې په ډېر بې دردۍ سره ظالمانو ووژلو، د هغه جنازه هم د هغه په کلي کې خاورو ته وسپارلی شوه. یقینا چې د هغه په کورنۍ باندې یو ډېر لوی غم او یو ډېر لوی تکلیف کې مبتلا و، ځکه چې د ګل غوندې یو ځوان د هغوی د کوره لاړو. اوس راځو هغه خبرو ته په سوشل میډیا باندې چې شیر کېږي، ویل کېږي چې د هغه ښځې داسې خبرې کړي دي چې ګیلمن چې هغه به په خپل کور کې دا ټول واړه ماشومان او دا ټول به ډېر زیات خوشحاله ساتل. شعرونه به هم ورته ویل، دې سره سره به ده ورته اسلامي او دیني تعلیمات هم ورکول. په اکثره ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې دغه ویډیوګانې مخې ته راځي. نو دغه ویډیوګانې چې دي خلک یې ډېره په مینه باندې ګوري، ځکه چې هغه داسې دیني تعلیمات هم خپلو بچو ته ورکړي دي او ورسره ماشومانو سره به شعرونه هم ویل. یعنې هغه یو د ښو اخلاقو څښتن و. د هغه کورنۍ چې د هغه نه هېڅ ګیله نه لري، یعنې هغه یو ښه انسان و، یو نرم مزاج انسان و. په کور کې هم چا سره داسې سخته نه ویله، بهر یې هم چا سره سخته نه ویله. د دې خبرې منظور پښتین او د هغه نور ملګري هم ګواه دي چې وایي ګیلمن یو داسې انسان و چې هېڅکله هم داسې سخته خبره د خپلو ملګرو په منځ کې هم نه کوله او خپل ملګري هم ډېر زیات خوشحاله ساتل. نو دوستانو، داسې مختلف قسم خبرې نور هم په سوشل میډیا باندې چلیږي، خو تر کومه حده پورې چې د کور والا یا د میرمن خبره ده، نو په دغه خبرو کې څه حقیقت او صداقت نشته دی. ځکه چې زیات خلک داسې خبرې جوړوي چې ښځې دا ویلي، ښځې هغه ویلي. تر اوسه پورې داسې څه انټرویو نه ده راغلي. البته د دوه میرمنې دي، دوه ښځې، یو په افغانستان کې ده، یو په وزیرستان کې. خو تر کومه حده پورې چې د دغې ښځې د بیان خبره ده، نو داسې هېڅ هم په میډیا باندې نه دي راغلي، نه هغې چا سره څه انټرویو کړې ده. نو غوښتل مې چې دا معلومات تاسو سره هم شریک کړم. ستاسو هم یو جهان مننه چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې هم تاسو سره دغسې تازه ترین اپډیټ او معلومات شریکېږي. خوشحاله اوسئ.